سلامونه دوستانو، نن د سره د بلوچستان د سیمې مستونګ د ماکې معلومات شیر کوو. نن سهار هغه وخت چې د سکول ماشومان له سکوله چټي کېدل، د بلوچستان په مستونګ سیمه کې دماکه سوې ده د پولیسو په موټر باندې، چې په دې دماکه کې 15 د سکول ماشومان، یو لاروی سړی او یو پولیس وژل سوي دي. تر اوسه پورې د رپورټونو مطابق په دا دماکه کې 25 کسان نور هم ژوبل دي. دغه پیښه د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بګټي غندلې ده او ویلي دي چې دغو کسانو ته کوم چې په بلوچستان کې بد امني خوروي، کوم چې په بلوچستان کې هدفي وژنې کوي، کوم چې په بلوچستان کې حملې کوي، د دې خلاف اکشن اخلو او د دغو پیښو په اړه به پلټنې کوو او دغو خلکو ته به سختترین جواب ورکوو. نو دغه پیښه نن سهار غرمه ټیم رامنځته سوې ده. په دې کې ویلی کېږي یو هغه پولیس و کوم چې د پولیو ټیمانو سره ګرځي، نو په دې موټر کې تلو د پولیو دپاره د پولیو د ټیم کس هم په دې کې موجوده و. نو دغه پیښه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غندلې ده او د دغې پیښې د پلټنې لپاره هڅې روانې کړي دي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دغه پیښه غندلې ده او هغو کسانو ته یې ویلي دي چې څوک په بلوچستان یا په پاکستان کې بد امني خوروي، هغو ته یې اخطارونه ورکړي دي چې موږ به هیڅکله دغه خلک پرېنږدو او دغو ته به مثبت جواب ورکوو. سږکال د رپورټونو مطابق په پاکستان کې تر 500 نه زیاتې هدفي وژنې سوي دي، په دې کې چاودنې سوي دي، په دې کې بریدونه سوي دي، په دې کې مختلفو ځایو کې خلک مړه سوي دي او اکثره پیښې چې دي هغه په بلوچستان سیمه کې سوي دي. دغه چاودنه نن سهار د سکول د چټي کېدو په وخت باندې رامنځته سوې ده.